اوس دا تاسو په دې سوشل میډیا باندې به یو حاجی عامر په نوم سره زما محترمو حج له روان دی او سټې بک کړی دی ځان لا او چې کم جاز کې به ځي نو دغه جاز زما محترمو اوس په ایرپورټ باندې دا د جاز نه دا امیر راکوس کو ورته وایي ته نشې تللی اوس به کاغذونو کې څه مسله وه یا به نور داسې څه مسله وه هغې د جاز نه کوس کو ورته وایي ته را روان کال لپاره الله نه غواړه را روان کال به ته حج له ځې په دې کال ته موږ سره حج له نشې تللی اوس دا زه خو تاسو ته ویم که نه لالا ته مه جاړئ الله ته جاړئ چا ته جاړئ لالا نه مه غواړه الله نه غواړه مخلوق نه مه غواړه خالق نه غواړه اوس د انسانانو دا زړونه د چا په قبضه کې داسې یو طرف ته وغواړي بل طرف ته او چې الله یې نه اړولی که نه د چا پلار یې نشي هغه دومره ظالم زړی دی وایي دومره کلک زړی دی کلک زړی نه دی تا چې چا پیدا کړی د هغې رب ته ووایه 2 رکعته نفل وکړه ما تاسو ته تېره جمعه مو ویلې چې الله ته ووایه نو زه درته وایم چې د دې انسانانو رب ته وایي چې څوک در سره ظلم کوي یا څوک درله حق نه درکوي یا نور داسې څه مسله ده الله ته وایي ستا د ښځې زړه هم د الله په قبضه کې دی ستا د بچو زړونه هم د الله په قبضه کې دي ستا د رشته دار زړه هم د الله په قبضه کې دی ستا د ګاونډي زړه هم د الله په قبضه کې دی د جج او کرنل او زما محترمو د وزیر اعظم زړه هم د الله په قبضه کې دی او موږ او تاسو ټول په ټوله باندې چا پیدا کړي الله پیدا کړي نو دا حاجي زما محترمو خو د جاز نه کوس کو ورته وایي را روان کال د الله نه غواړه او جاز لاړو دا بیم التناس ته ورته وایي زم به هم دې کال به ځم هم په دې جاز کې به ځم څه وایي زم به حج له به ځم هم دې کال به ځم او هم په دې جاز کې به ځم اوس تاسو ته زه د امید خبره کوم د الله په ذات باندې د یقین خبره کوم چې یو حاجي صاحب د الله د ذات نه څومره مضبوط امید ساتي او یقین ساتي د الله په ذات باندې الله کولی شي جاز لاړو جاز پاسېدلی دی تلی دی خلک ورته وایي دا وایي مینټل غونته کې دلته اوس هم ناست دی ځه کور ته جاز لاړو چې جاز لاړو خبره پکې څه پاتې شوه دا وایي نه د الله طرف ته متوجه دی الله نه غواړي جاړي فکرمند دی زما محترمو په الله یقینو کې جاز یې خرابې راغې واپس ایرپورټ ته راغې لیکن ساغه کار مار په جاسي کولو ویکو بیا جاز لاړو ګوره دوباره هم لاړو دا یې ځان سره بور نه تلو دا امیر الک دا امیر دا بیا پاتې شو ورته وایي د الله بنده زه ځان له وخت مه ضایع کوه زه کور ته را روان کال الله نه غواړه او را روان کال به دې الله حج له وغواړي دا عمل ته ناست دی وایي ځم به هم دې کال به ځم هم په دې جاز کې به ځم دوباره بیا زما محترمو جاز پته نه لګي څومره سفر کړی دی په جاز کې بیا خرابې راغی او ایرپورټ ته راغی او هغه پایلټ وایي چې دې پیره دغه امیر الګ دغه امیر نامي انسان دا به ځان سره بوزو او که به هم نه تلو نو دا جاز مخکې سفر نه کوي دا جاز دا سفر نه کوي هغه زما محترم حاجیم ځان سره کو او حج دی بوتلل الته چې کله حج ته زما محترم په ایرپورټ باندې دی کوزیږي نو د دې امیر کوم استقبال شوی دی چې دا وګوره دا یو ناشنا کرشمه ظاهره شوه ناشنا کرشمه 2 ځل جاز الوتی دی او دا یې پرېښی دی او زما محترمو دا الته مغه شان ناست دی او د الله د ذات نه یقین ساتي د الله په ذات باندې امید ساتي چې الله به مې انشاءالله العزیز غواړي هم په دې کال به مې غواړي هم په دې جاز کې به ځم نو هغه جاز دوباره راغی او هغه زما محترم او هغه امیر ځان سره کېنولو حج له ځان سره بوتله نو دا خبره ما تاسو د امید وکړه چې د الله د ذات نه به مایوسي کفر دی مایوسه کېږي به نه